أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحج کتاب ثابت دی په بیان کې د حج. دلته اوس د حج ټول احکامات درته ښیي چې د حج کم شرطونه دي، کمې فرض دي، کمې واجب دي، د حج څنګه کیږي، طریقه یې څنګه ده، دا ټول بیان په دې کتاب کې درته کوي. الحج حج چې دی واجب واجب دی علی الاحرار، پر حر باندې، هغه کسانو باندې چې دی حر وي، مریی نه وي، پر دغه کسانو باندې واجب دی. البالغین چې لوی وي، پر کوچنیانو باندې نه دی واجب دی بل شرط دی. العقلاء عاقلان وي، عقل لري، پر لیونیانو باندې نه دی واجب. الصحا جوړ وي، په سرت باندې جوړ وي، د تک ترتیب کولای شي، پښې او لاسونه او سترګې جوړ وي، پر هغه چا باندې نه دی واجب چې د سترګې نه لري، لاسونه نه لري، یا بل مشکل ورته وي. اذا قدروا کچیر قدرت درلودي علی زادتی، پر توشه باندې، یعنی خرچه یې درلوده، والراحلتی، پر هغه شی باندې چې دی زید سپارلی یو شی درلودي، فاضلا زیات عن مسکنه، د گزارې سه ګوره دا اگر ترتیب برابر ولو نو بیا و ما د هغه شی لابد چې چاره نه وي منه دغه څه د هغه سم دغه زیات شی د درلودي چې د چاره نه جن درلود هغه شی هم د درلودي. وعن نفقته، او د نفقې سه عیاله، د عیال د هغه نفقه چې د عیال د اولاد ته پاتیږي الهین در وخت پورې، عوده د راګرځېدو، یعنی چې دی بیرته کور ته راځي دونه شی دی لري چې د اولاد یې خوري. وکونو کېدل طریقې د لارې امنن، په امن سره، لار په امن وي، پر لار باندې بې امني وي، یو تکلیف نه وي. ويعتبر معتبر دی فی المرأة، په ښځه کې، دا د نارینه دپاره دغه شرطونه هم د زنانه دپاره دا یو. ويعتبر معتبر دی فی المرأة، په ښځه کې، اندا یکونه چې وي لها دې لره محرم و محرم وي، یعنی د دې دپاره دی څوک وي لکه زوی، ورور، پلار، اکا، ماما، دی څوک د دې سره ورسره وي چې د دې محرم وي، د دې تګ ورسره جایز وي. تحج چې حج کې به په دې سره، او زوج یا خاوند ورسره وي، خپل خاوند ورسره وي، بیا دا کله چې حج لرم. ولا يجوز روانه دی له دا پاره د دغه شج انده تحج چې حج وکي بغیرهما، په ما سوا دغه محرم سره، محرم یا خاوند نه ورسره، دا د بل چا سره چې حج کی دا کار دی د لپاره جایز نه دی. اذا کان کچیر وو بینها، په مابین کې د دی و بین مکه، په مابین کې د مکه معظمه، مسیره تغو 3 ایام، د درو ورځو دون لار و چې د درو ورځو لار ولا، یعنی دی په مابین کې د بل چا سره دا روان سول، په دغه اندازه کې د دې لپاره دا جایز نه دی. و اذا وخت بلغه کورسه دی صبی کشنی بعد ورسته ما دغه احرام چې احرام تړي، او اعتق یا آزاد سول العبد امریی، بعد ورسته د احرام تړلو، ګوره چې یا کشنی احرام وتاړي یا امریی احرام وتاړي، ورسته د کشنی لوی سول یشته ورسېدی، او یا غد امریی آزاد سو، ومزیا او تیر سو دواړه علی حجهما، پر خپل حج باندې، ذالک دا چې دی لم یجوزهما، نه دی روا دیته عن حجه الاسلام، د حج د اسلام د پاره، یعنی د دې د پاره دا فرضي حج نه بلل کیږي، دی دغه د فرضي حج پر ځای باندې نشي کولای، ځکه نشي کولای چې فرض احرام چې دی هغه فرض دی، د حج یو فرض چې دی هغه احرام دی، بل فرض چې دی پر عرفات باندې درېدل دی، دریم فرض چې دی هغه طواف زیارت دی، هغه طواف دی چې بار بیا اخیری راځي طواف زیارت ورته ویل کیږي، چې دغه درې فرض د هر یو کمسلو بیا دغه چا حج نشي کیږي. نو دی چې احرام تړلې دی هغه په حال کې د کشنۍ ولدی په هغه وخت لویشته نو رسیدلی، یا دی مریی ولدی آزاد سوی نو، نو د هغه یو فرض په هغه حالات کې ولو، نو هغه پر ځای پر د باندې خو هغه فرض نه دی. نو فرض د حج چې دی هغه درې دی، احرام تړل دی، پر عرفات درېدل دی، او طواف زیارت کول دی. دلته چې د احرام تړل دی دا کشنی یا د مریی، دا چې احرام تړل دی په دا وخت کې د کشنی لویشته نه دی رسیدلی، نو د احرام تړل دی، چې دی بیا ورسته لویشته ورسېدی، نو د احرام خو د تړل دی وختي، یا مریی دی په حال کې د مریتوب د احرام تړل دی، چې دی آزاد سلو، اوس خدای پرک د ځان مالک جوړ سلو، نو دلته احرام د صدا یو فرض د حج تیر سوی دی، نو د دې د پاره د حج د اسلام د پاره، یعنی د فرض حج پر ځای باندې دا نه دریږي. والمواقیت زایونه چې دی التي هغه لا يجوز چې نه دی روا انده یتجاوزها، چې تیری وکي الانسان یو څوک الا محرما، مگر نه احرام والا، لاهل المدینه، د پاره د اهل مدینه والا، د پاره د مدینه د خلکو د پاره چې د مدینه منوره سره راځي، ذوالحلیفه دغه ځای د احرام د تړلو دی د دې د پاره، او لاهل الاعراق، د پاره د عراق د خلکو د پاره، ذات عرق چې دی هغه د احرام د تړلو ځای دی د دې.
ولی اهل شامی د شام د خلکو د پاره جحفه جحفه د جحفه بیا بل ځای دی دا د احرام د تړلو د پاره دی ولی اهل نجد د نجد د خلکو د پاره قرن دا قرن دی قرن بیا بل ځای دی د دې ځای نوم دی د دې ځای د احرام تړي ولی اهل الیمن د یمن د خلکو د پاره چې دی یلملم یلملم دی بیا پر یلملم باندې بیا دغه د دې د احرام تړلو ځای دی پر دا ځای به د احرام تړي فین قدم کچیر تم د مخه کې الاحرام احرام على هذه المواقيت پر دغه ځای د مخه دا ځای له نور رسیدل د خپل وطن چې روانېدل الته له احرام وتاړي جاز روا دي ومن غڅو کان کچیرو بعد المواقیت ورسته د ځایو څخه دغه احرام د تړلو فمیقاته میقات د دې چا ته پاره چې دی الحل حل دی دردا ځای ترسي او بیا د دې د پاره میقات چې دغه حل دی ومن غڅو کان کچیرو بمکه په مکه کې فمیقاته میقات د چې دی په الحج په حج کې الحرام حرم دی د مکه معظمه د خلکو د پاره دا بیا چې دی د حرم شریف صدالت تړل کیږي او په عمرته په عمره کې الحل حل دی حل بیا جلا ځای دی و اذا هو اراده چې اراده وکي الاحرام د احرام چې احرام تړي اغتسل غسل دی وکي اوله پلا وتوضا یا دی او دست تازه کې والغسل غسل چې دی افضل بهتر دی غسل کول یا اودس تازه کول کچیر غسل وکي هم سي سو که اودس تازه کیم سي دي او بهتر خبره ده چې سړی غسل وکي ولا بسواد غند الثوبين دوی جامې جديدين نوي او غسیلین یا پریمنزل یا دی نوي دوی جامې راواخي وادي غند یا پریمنزل سي فرق نکي ایزار دی وسه دی لنګ جوړ کی وردان بل دی پټو کی یندا یو باندې دی لنګ وتړي دا بل پټو دی پر غاړه باندې واړي و یو ما سعودي لګي طيبا خوشبي ان کان کچیر ولا هو د سر خوشبي دی ولګي وصلى المسجد وکي رکعتين دوه رکعات المسجد وکي وقال ودي وي اللهم اي خدای اني زچيم اريد اراده لرم الحج د حج فيسره ما تاسانك دا حج لي ماته وتقبل قبول مني د ماسه دا دعا دی وي ثم ورسته يلبي تلبيه دی وي عقيبه ورسته صلاه د المنزه ورسته دی دا بیا تلبيه وي فين كان كثير مفرد ولو بالحج بحج واجي حج كاوي نو نتي وکي بتلبيه په تلبيه سره الحج د حج وتلبيه التلبيه بیا چشته تلبيه داده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دا تلبیه ده دا تلبیه د المانځه ورسته ویل کیږي ولا ينبغي مناسبه نه ده ان دا يخل چې کم کې بشین په شی سره من هذه الكلمات دا تلبیه د کلمو څخه یو شی کم کې دا مناسبه خبر نه ده په ان زاد کې چیر زاد کې په دې کې اجازه روات کې زیاتوب کې راوستي پروانه کې سید په دا وخت لبا کې تلبیه وای فقط پتا کې سره احرام محرم سدی کې تلبیه اول بس د محرم جوړ فیلتقي ځان دی وساتي ما هغه نه الله تعالی چې الله من کړی دی عنه دا غس هغه شان چې الله چې من کړی دی دا غوس دي ځان وساتي من الرفس د عبس خبروسه والفسوق د ګناهوسه والجدال د جنگسه ولا يقتل ندي وجني ندي قتل بسويدان شکار دي نه کوي ولا يشير اليه و دا شکار ته د اشاره هم نه کوي دا کارونه بنکي ګور جنگ جنجال ګناه دا کارونه بنکي د دې الله تعالی دې من کړی دی ولا يدل دلالت هم نه کوي پر دا شکار باندې چې پر دا خو ولاړی چاته د اشاره نور کوي چوغ دی یا د دې نور ته چې پر دا خو ولاړی دلالت و اندازه نور کوي دا کار دې نه کوي علی پر دې باندې ولا يلبسون دي غوندي قمیص دي نه غوندي ولا سراویل پرتګ دي نه غوندي ول خدای احرام تړل دي خو دوا پټګان دی ول کړی دي او بل پر ځان باندې چولې دي نو د لپاره ګندلې جامې چې قمیص او پرتګ دي دا غسل نسته د لپاره ولا عمامه او نه دي لنګوټه تړي ولا قلون سوته نه دي خلای پر سر کې ولا قبا او نه دي چپانا غوندي ولا خفین نه دي موزه پپشو کې موزه دې نه پپشو کې الا خو دې پپشو کې اندا لا یجد کنه کې پیدا ان علینی چوټه اغه علین کنه کې پیدا چې هغه ګوت کې بندي دا شی کنه کې پیدا د چ پپشوي نو بیا دا پپشوي کې فيقطعهما کته دي کې پری دي کې اسفل من الكعبين در کعب در بجله کلاندې دي پری کې بس هغه شی دي جنجول کې د موضوع بیا دي پپشو کې ولا یغطي ندي پټي راس سر ولا وجهه ندي مخ پټي ولا يمس ندي لقي طيبا خشبي ولا يحلق ندي خري رأسه سر ولا شعر ندي اشتان بدني ده بدن دادي نخري ولا بإحرام كده دي ولا يقص ندي كمي من ناحية ده جرد كمي ولا زفر أو نكان ده نكان دي منكشنكي ولا يلبس ندي أغندي ثوبا جامع مسبوغا رنگ سوي بورسي فقولي ورسر يعني بورسر رنگ سوي جامع دي نا أغندي ولا ده غير كم ندي أغندي بزعفران بزعفران سر رنگ سوي ولا بعسبر نهغ جامع دي نا أغندي بعسبر قول سر رنگ سوي الا خو دې بیان دي انده یکونه کچيري وغسیلم پرمنزن کې وي پرمنزل سی وي دا جامع چې دا رنگ سی دي دا پرمنزل سی وي ولا ينفذو او بينت لا بيجن ختم سوي ولا باس باک نس انده یغتسل چې غسل وکي غسل کول د احرام ولا ته پروانه کې غسل
نستل کولای شي ويدخلوا او داخليدل الحمام وحمام ته حمام ته داخليدل دی کولای شي ويستزل سایه تک نستل کولای شي بالبيت د کور و سایه تک نستل کولای شي والمحمل او په کجاوا کې دا کښنستل کولای شي ويشو د ودی تړي په واسطه پر ملا باندې پر میام باندې الهمیان او همیانی پر د املا باندې همیانی تړل د پیسو د پاره یو بټوای شي دا پر ملا باندې تړل دا کولای شي ولا يغسلون د پرمنځ راسو سر ولا لحيه نجر بالختمي په ختمي سره په ګل ختمي سره یا په ګل خیرو سره دا ګل خیرو چې دی دا لکه نکورځ دار کم بي لري نو په دغه سره باندې د سر وجر نه پرمځي ويكثروا ډیروالی دي کې من التلبيه د تلبيه دي ډیروي لبیک اللهم لبیک دا دي ډیروي عقیب ورسته صلوات د منځو د حل منځو ورسته دی وای وکلما هرغه وخت على شرفا چې خيج الور او هيتن راکشته کیږي واديان وشيلته او لقي یا ملاقي کیږي ركبان پس پرتیا سره وبالاسحار او په وخت کې د سحار دی ډیروي فاذا وخت دخل داخل په مکه په مکه کې ابتدى شروبه بالمسجد الحرام په مسجد حرم کی فاذا هغه عاين کشکارس و البيت کعبه شریفه هل کلمه د لا اله الا الله دی وای ګوره چې دایره داخل سولو و مکه معظمه کعبه شریفه ولیدل بس دا دی وای لا اله الا الله دا کلمه دی وای وكبر يدي الله اكبر وای الله اکبر دا دی وای ثم ورس ابتدى شروبه بالحجر اسود په حجر اسود به شروع کی اوله پلا فاستقبله مجبه كده حجر اسود وكبر او الله اكبر بوي وهل لا اله الا الله بوي ورفع فورت بكي يديه لا سنه لاس بورت پورت کی واستلم او یا به مسکی وقبل یا به مچکی ان استطاع کی طاقت ګوره یا به د حجر اسود دی مسکی یا به مچکی کچیر طاقت نو د غید لاس ورت پورت ان استطاع کی طاقت من غیر ان ما سوا د دې يؤذي ازاریج غیر مسلمان ثم ورست اخذ وادي خانمين درسته ګوره چې خلکو ته ضرر نه وي د حجر اسود مچي د نه چې خلک په ضرر او په تکلیف د حجر اسود مچي نو خضر ثواب هغه عذاب ډیر چې خلک په تکلیف ثم ورس اخذ وادي عن يمين درسته طرف مما غيلي چې نجدي الباب و دروازه وقد په تحقیق سره استباغ دی وکي قبل ذلك د مقدر دی فيتوب تواب دی وکي اول پلا د استباغ دا دي چې دغه پټو خود پر ځان باندې اچول دي البته یو لنګ تړلې دي یو پټو پر ځان اچول دي د پټو یو ول دی راوخ در د بغل دی لاندې راولي دا یو جبره لڅکی بالبيت پر کعبه شریف دی تواب شروع کی ثابت اشوات او شوته ويجعلوا دي ګرځي تواب من وراء الحطيم د حطيم شریف د طرف سدي واخي ويرملوا پهلواني بکی في الاشوات ثلاثه پدرو شوتو کی یعنی درې شوته چې دی شوت دی ته وای چې پر کعبه شریف یو راوګرځي دا یو شوت چې بیا راوګرځي دا بل شوت چې بیا راوګرځي دا بل شوت دا هر وار چې پر راګرځي دا ته شوت ویل کیږي نو په هر شوت په درې وار اول شوتو کی چې دی د پهلواني کې یعنی دا اوجه بده شوري چې روان وي دا اوجه بده شوري ويمشي تکبکی پیما بقیه پاغه پاتو کې دا غدرو سماسي غ نور خو څلور پاتیږي پاغو کې بدغه تک علی هيئتي پر خپل رقم باندې بځي ويستلمو استلام بکی مچول بکی حجر اسود یا بلا سرور حجر اسود یو ګوره یا به حجر اسود مچي ک تکلیف نو ک خلق زیریدل بس بیا د لاس ور د خپل لاس بیا مچ ک هغه نو بیا د لاس ورته پورته کی کله ما مر هر وخت تیریږي بي په د حجر اسود باندې ان استطاع ک طاقت و یختم ختم دي کی تواب بالاستلام په استلام سره په مسکول په مچول سره دي ختم کی تواب ثم ورس یاتي رادس مقام او مقام ابراهيم ته درس هغه وشو ته پرس ولا وس نو څه چم کی مقام ابراهيم ته برس فیسوال المنذ وکدالته رکعتين دو رکعات المنځ وکي او حيث ما تيسر یا په کم ځای کې چې د اساني من المسجد د مسجد حرام ګوره کې یواز په مقام ابراهيم سره د نوز کوله پر ځای کې چې د اسان والته دی وکي وهذا دا چې دی تواب دی طواف قدوم دا طواف قدوم بوله او هو دا چې دی سنت وليس بواجب دا واجب طواف نه دی دغه وليس نس على اهل مکه د مکه پر خلکو باندې طواف قدوم د مکه په معظمه اوسیدونکو خلک نه دي پر هغه باندې دا طواف قدوم نسته پر دې باندې نسته ثم ورسته يخرج ودي الى صفاي وصفات صفات دي ولارسي فيسعدوا خير دي عليها پر دا صفا باندې ويستقبلوا مخدك بيت وكعبه شريفه ويكبر الله اكبر دي ويهلل لا اله الا الله دي ويصلي درد على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو دعاء دي لحاجته د پاره د حاجتو دعاء دي دلته وکي باره
ويرفع پورته دي کې یدیه لاسونه وینحتو چې راکښته کېږي یعنی کښته کېږي نحو المروه د مروه و طرف ته. دا صفا چې و دا هم یوه غونډۍ وه مروه هم یوه غونډۍ وه. صفا او مروه دوې غونډۍ دي خو اوس په الحاله چې دی صفا او مروه میدان جوړ کړی چې کم سر ته رسېږي په هغه اندازه کې یو ځای ورته جوړ کړی دی چې د غونډۍ اندازه ده په دا بل سر کې. نو چې هغه خوا ته ځي دا یو طرف ته دا صفا سوه چې بل طرف ته راسي دا مروه سوه. ویمشي تګ به کوي علی هیئتي پر خپل رقم باندې پیدا وبلغه چې ورسېږي الی بطن ونس د وادي د شیلې سعی تګ به کوي یعنی زغلي به بین المیلین په مابین کې د دوو څلو اخضرین شنه دوه څلې شنه څلې به دلته ولاړو. یعنی اوس چې دی اکثره خلک وایي چې دلته دوه دانې شنه بلپان دي یعنی شنه بلپان پر د اندازه باندې اوس لګېدل دي. دغه پر دغه ځای باندې به تګ کوي یعنی چابک به ځي په ځغاسته به پر دا ځای تېرېږي. اخضرین چې شنه دي سعیان په تلو سره حتی تر داسې وخته پورې یأتي چې راځي المروه و مروه ته در څو پورې چې مروه ته را رسېږي. مروه بیا دا بل سر دی مروه فیصعدو خیږي دي علیها پر دا مروه باندې بیا و دا مروه ته دي ورخیږي ویفعلو دا کار دي کوي کما فعل علی صفا صفا دپاره کم کار کړی و یعنی هلته خو دا کار کړی و چې کعبه شریفه ته مخ ګرځولی و د هلته بیا دعاوې کولې درود یې وایي او کلمه یې ویل الله اکبر یې ویل هغه شیان دي دلته هم وکړي. ويفعلوا كما فعل على صفا پر صفا باندې کم کار کړیو. هذا اشواط دا شوتونه دي فیتوب تواب دي کوي دا رقم 7 اشواط او واره به وزغلي ويبتدي شروع بکی بصفا د صفا څخه به شروع کوي ويختم ختم کیږي دغه اوم واره بالمروه په مروه سره. ګوره چې د صفا سره روان سو مروه ته دا یو ور چې د مروه سره روان سو صفا ته دا بل ور دا رقم چې تګ را تګ وکړي چې اوم وار پر کیږي پر مروه باندې ختمي ژوندې چې مروه ته را ورسېدی بس بار دغه صفا او مروه خلاص سو. ثم يقيم ورست د مقیم سي په مکه په مقام کې حراما په داسې حال کې چې دی په احرام کې ويتوب طواف کوي بالبيت پر کعبه شریفه باندې کله ما بده هر پلا چې ښکار کیږي له دته ويصلي المنز بکی لكل اسبوع عند پار د هر او شوتو رکعتين دوه رکعات پیدا وکانه کچیرو قبل د مخه ترویتی د اتم در ورځي بيوم په ورځ یخطب خطبه و امام املا خطبه ويعلم ورشي الناس خلق تبيع په خطبه کې الخروج وتل الى منى ومنات دا به ورشي. واجب چې دی واجب د حج شپږ دانې دي. واجب چې دی مزدلفه کې شپه تېرول دي دا دي د شیطانانو ویشتل دي قرباني کول دي د سر خریل دي طواف وداع ورته وایي دا کول دي احرام د خپل ځاسه تړل احرام د خپل ځاسه تړل یعنی د هر چا د پر خپل ځای معلومو د هغه ځاسه احرام تړل چې دی دغه واجب دي. کچیر په دا واجب کې یو پاتې بیا پر د باندې دم او بیا به دم د یا به بساله یا به خیرات کی هغه اندازه حالت خلق ستا علما ستا بیا ورته شي. يعلم ورشي الناس خلقته فيها په د خطبه کې خروج وتل الى منى ومنات وتل دا برشي وصلاه المنز بعرفات عرفات والوقوف درېدل پر د عرفات باندې دا برشي والافاظه او کښته کېدل د عرفات سره د غونډۍ سره دا برشي فاذا وصلاه المنز او کې فجر د سار يوم ترویت د ورځې د اتم بمکه په مکه کې خرج ودیوزي الى منى ومنات د اتم د ورځې المنز په مکه معظمه کې وکي د سهار د دازه سره منات روانيږي بر حجان زمینات فاقام نو وسیج دالته بها په د مینا کې حتی د داسې وخت پورې یصلي چې المنز کې الفجر د سهار من یوم العرفه د عرفات د ورځ المنز دالته په مینا کې کوي ثم ورسته توجه مخ کې ال عرفات او عرفات نو چې د سهار د ورځ المنز وکي د نم د ورځ المنز دالته وکي په مینا کې بیا د عرفات خواته وځي فیقیم بیا مقیم سی بها په د عرفات کې په دا وخت زالت جاهل شمس المر بیا په عرفات پر غونډه باندې دالته یي در څو پورې چې المر در سر واوښتي من یوم العرفه د عرفات د ورځې صلی المنز کې امام املا بالناس په خلکو سره ظهر د ماپښین ول عصر د ماپښین د مازګر او د ماپښین منځ بیا عدالت په جماعت باندې یو ځای سره کوي دواړه په یو ځای کې د اذان په یو اذان سره او اقامتین په دوه اقامتو سره ولا یجهر فيهما په دواړو کې په زور ویل نسته یعنی د ماپښین په منځ کې په زور قرات نه وایي او د مازګر په منځ کې بالقرات په قرات سره ويبتدي شروع دي وكيف يخطب خطبه دي وخطبتين دي خطبه ويعلم ورشي الناس خلق تبيع بديك صلاه المنز والوقوف دريدل بعرفه بعرفات بين والمزدلفه برشي والرمي وشتل جمار د څلو د شیطانانو وشتل والنحر او قرباني کول والحلق د سر خریل دا ورشي والطواف زیارت ورشي ومن هغه څوک سواله کې المنز وکي زهره د ماپښین په رحله په لار په خپل سپارلی کې د یوازې روانو یوازې وکي په شی باندې سپور وحده یوازې سوال المنز دی کې کل واحده هر یو د ماپښین او د مازګر دواړه منهما د په وخت هغه په خپل وخت کې کوي ګوره په امام خو چې دی دواړه په یو پلا باندې کې په جماعت باندې په لپسې کوي خدای به جلا کوي عند ابي حنيز د امام صاحب صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.